تازه نوې او په زړه پورې خبر راشد خان د ټیسټ کرکټ تر ټولو ځوان لوبډل مشر شو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه سوکه توپ اچونکی راشد خان د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې د لوبډلې مشري کوي. د بنگلادیش پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبه د لوبډل مشرۍ په حیث د راشد خان لومړۍ ټیسټ لوبه ده. نوموړي په 20 کال او 350 ورځو سره د ټیسټ کرکټ ځوان لوبغاړی شو. له دې وړاندې د زیمبابوې لوبډلې ټایټن ډاټیبو د کرکټ په تاریخ کې ځوان لوبډل مشر چې د راشد خان څخه د عمر 8 ورځې توپیر درلود. په کرکټ نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ترمنځ اختلافات او پرله پسې نه هم ماتې د افغان لوبډلې لپاره یو شمېر ستونزې رامنځته کړي، خو راشد خان باوري دی چې لوبډله اوس تر یوه چتر لاندې لوبیږي او ترمنځ یې هیڅ ستونزې نشته. راشد خان د خپلې لوبډل مشرۍ په اړه وایي چې د یادې سترې لاسته راوړنې په اړه خورا خوشحاله دی. غواړي له اضافي فشار څخه ځان وساتي، لوبډله پر یو ټغر راټوله کړي او په پای کې غوره کارکردګي ترسره کړي. که څه هم بنگلادیش لوبډلې په خپل کوربتوب په تیرو 2 کلونو کې اسټرالیا او بنگلادیش لوبډله ماته کړي، خو د افغان لوبډلې روزونکي انډي مولز وایي چې لوبډله یې د دې وړتیا لري چې بنگلادیش ته ماتې ورکړي. افغان لوبډلې د بنگلادیش پر وړاندې په یاده ټیسټ لوبه کې پچه ګټلې او لومړی د توپوهنې پریکړه کړې. دوی خپل 2 اوپنر لوبغاړي احسان الله جنت او ابراهیم زدران او همدا ډول حشمت شهیدي له لاسه ورکړي دي. د غرمې له وقفې څخه وړاندې حشمت شهیدي خپله ویکټه له لاسه ورکړه. په 22 اورونو کې افغان لوبډلې د 3 لوبغاړو په سوځېدلو سره اوه منډې جوړې کړي. احسان جنت 9، ابراهیم زدران 21، رحمت شاه 11 نه سوځېدلې او حشمت شهیدي 14 منډې جوړې کړي دي. د افغان لوبډلې په 11 کسیزه لوبډله کې 4 سوکه توپ اچونکي او 1 چټک توپ اچونکي دي. لوبډلو په لاندې ډول ده: احسان جنت، ابراهیم زدران، رحمت شاه، حشمت شهیدي، اصغر افغان، محمد نبی، افسر زازی، راشد خان، قیس احمد، یمین احمدزی او ظاهر شاه پکتین شامل دي. نو ډیره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کولی شئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.